السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خرالاس میډیسن ان پښتو ویت پیاز یوټیوب چینل ته ګران دوستانو کو تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نوی لایک کړئ او سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ د یوټیوب چینل ځان سره لایک شیر او سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نور خولي ویډیوګانې موږ تاسو مخې ته راوړو. خنن موږ به خبره کو د یو داسې ایټم باره کې د کوم نوم چې د سربیکزیډ ټیبلیټ او بل د سربیکس ټي ټیبلیټ، یعنی د دې دوه ترمنځ څه فرقونه دي او د دوه استعمال کې کم یو استعمال خره او د کوم یو ګټې کوم یو دي او د دې نقصانات څه دي، ساید افیکټ یې څه دی او دا په څه کې استعمالیږي. نو دې ټولو تفصیل معلومولو دپاره زموږ همدغه ویډیو وګورئ، انشاءالله موږ به پوره وضاحت پکې درکړو. او بل که تاسو بله کومه پوښتنه لرئ یا غواړئ چې موږ هغه میډیسن باندې چې کوم تاسو غواړئ چې په هغې باندې موږ ویډیو جوړه کړو نو کمنټ کې ولیکئ. نو انشاءالله هم د ستاسو کمنټونو مطابق به موږ پر روان دغه کې به اما کمنټ مطابق تاسو ته ویډیوګانې جوړ کړو. نو اوس راځو د سربیکزیډ او سربیکس ټي ترمنځ د دې په فوایدو خبرې کوو چې کوم یو بهترین دی او د کوم یو استعمال ښه دی. نو کو ګورو موږ سربیکزیډ چې نن سبا یو ډیر مشهور ایټم دی او همداسې سربیکس ټي هم ډیر یو مشهور ایټم دی. دواړه یو کمپنی ده، ایبټ کمپنی ده، خو بعضې کسان د دې په هغه استعمال نه پوهیږي، یعنی معلومات ورته نه چې د دې څه فواید دي. که وګورو موږ سربیکزیډ کې چې دی دې کې مختلف ملټي ویټامینز دي او بیا همداسې سربیکس ټي کې چې دی نو دې کې هم بیا ویټامین سی هم شته دی او همداسې بی کمپلیکس هم شته دی. خو سربیکزیډ کې چې دی په دې کې فولیک ایسډ هم شته، زینک هم شته، ویټامین ای هم شته چې دا په سربیکس ټي کې نشته. نو سربیکزیډ چې دی دې کې ملټي ویټامینز ډیر زیات دي او دا یو ډیر بهترین ایټم دی. بل په سربیکزیډ کې ښه خبره دا ده چې دې کې فولیک ایسډ دی، یعنی فولیک ایسډ په بدن کې د وینې جوړېدو لپاره ډیر یو ګټور فارموله ده او کوم کسان چې د وینې کمزوري هم ولري نو هغې دپاره هم سربیکزیډ یو ډیرې بهترینې ګولۍ دي. همداسې سربیکزیډ کې زینک دی چې کوم د ویښتانو د طاقت لپاره هم بهترین دی، همداسې په د بدن کمزوري او ستړیا هم ختموي او همداسې د سکین خشکوالی هم ختموي. او همدې کې ویټامین ایم دا چې د سترګو دپاره، د بدن د پوستکي دپاره او د بدن د هډوکو د کمزورۍ دپاره، د دې ټولو دپاره دا یو ډیر بهترین ایټم دی. نو سربیکزیډ چې دی دې کې فارمولې هم ډیرې دي او بل دا یو ډیر قوي ایټم دی. همداسې سربیکس ټي کې چې هم دی بی کمپلیکس هم شته، ویټامین سی هم شته او چې کومه لږ هغې کې هم ستړی هم ختموي، بدن کمزوري هم ختموي. خو مهمه خبره دا ده چې سربیکزیډ ګولۍ چې دی دا مطلب د 18 کالو نه بره کسان استعمالولی شي او سربیکس ټي کې چې دی بیا دې کې ښه خبره دا ده چې دا ټین ایجر کسان هم استعمالولی شي، یعنی د 10 کالو نه واخله تر 14 15 14 برې خامخا استعمالولی شي. خو د 10 کالو نه بره کسان چې کوم دي عمرونه د 10 نه بره دي هغه سربیکس ټي ټیبلیټ استعمالولی شي، یعنی دا د کم عمر کسانو دپاره هم دي. نو ځکه دې کې یو څه فارمولې کمې دي. نور فواید د سربیکس ټي هم ډیر دي، خو سربیکزیډ کې چې دی دې کې ډیر های ډوز کې ویټامینز موجود دي نو دا د لویانو دپاره ډیر بهترین دی. او سربیکس ټي چې دی په دې کې فارمولې کمې دي نو دا ټینیجر کسان هم استعمالولی شي. نو که پرایس ته راشو همداسې سربیکزیډ ګولو پرایس چې دی یعنی دا 30 ټیبلیټ په 510 روپۍ باندې میلاویږي او همداسې سربیکس ټي پرایس چې دی دا 30 ټیبلیټ په 300 روپۍ باندې میلاویږي. نو که پرایس ته وګورو د سربیکزیډ پرایس چې زیات دی همدغه وجه ده چې دې کې مختلف ملټي ویټامینز، منرلز، کیلشیم، فولیک ایسډ، زینک، ویټامین ای او ډیر مختلف قسم ویټامینز موجود دي. او سربیکس ټي پرایس چې یو څه کم دی نو دې کې مطلب هغه فارمولې کمې دي تر څو یې کم عمر کسان هم استعمال کړي. نو دغه د دې ترمنځ فرقونه نو له تاسو دوستا او د استعمال طریقه چې دا د دوانو استعمال طریقه یو ګولۍ ورځ کې په مړه باندې استعمالولی شي. که تاسو سربیکس ټي راواخلی هم ورځ کې یو ګولۍ په مړه او که سربیکزیډ راواخلی هم ورځ کې یو ګولۍ په مړه. همداسې موږ د سربیکزیډ ګولو په ساید افیکټ هم ویډیو جوړې کړې دي
یا د سربیکزیټ چې ګوناډیل سره استعمال شي، له سربیکزیټ چې ویان سره استعمال شي، له سربیکزیټ ګوناډیل او ویان چې استعمال شي، د دې دریوانو څه فائدې دي نقصانات دي په هغې ټولو باندې هم موږ ویډیوګانې جوړې کړي دي. نو تاسو یې زموږ په همدې یوټیوب چینل کې کتلی شئ. نو له تاسو دوستانو څخه بیا هم یوه هیله کېږي که تر اوسه مو زموږ دغه یوټیوب چینل میډیسن ان پښتو ویت فیاض نه وي لایک کړی او سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ دا ځان سره لایک شیر او سبسکرایب کړئ. زموږ به پوره هڅه او کوشش وي چې په هغه ایټمو باندې ویډیوګانې جوړې کړو کوم چې تاسو ته په روزمره ژوند کې مهمې وي. نو که کومه پوښتنه لرئ یا کوم وړاندیز موږ ته لرئ نو انشاءالله تاسو یې کمنټ کې ولیکئ. موږ بیا ستاسو کمنټ مطابق چې کوم ایټم تاسو غواړئ چې موږ په هغې ویډیو جوړه کړو نو انشاءالله موږ به درته ویډیوګانې جوړوو. تر بلې ویډیو پورې ما فیاض خان ته اجازت راکړئ. د خپل ځان او خپلې روغتیا پوره خیال وساتئ.